د جرمني ژبې د زده کړې درنو مینوالو بیا هم ستړي مه شئ او خدای وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو پټ یاست. بیا هم یو بل لوست ته ښه راغلاست. دا لوست هم د جرمني ژبې د اساس او قاعدې یا په ځانګړي ډول د ګرامر د برخې یو اساسي او مهم لوست دی. زه هیله لرم چې دا لوست تاسو په غور او دقت سره وګورئ، تمرین یې کړئ او دا به در سره مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د ژبې په زده کړه کې خپلې غلطۍ حد اقل ته راورسوئ. دا د جرمني ژبې د زده کړې په برخه کې د بهرنیو ژبو ویونکو ته هغه تر ټولو سخت برخه د دې ژبې د زده کړې ده چې هغه په جرمني ژبه کې د نامه گردان یا د نامه ګرامري حالتونه دي. نو ورځو لوست پیلوو. د لوست عنوان دی دیکلیناسیون د سوبستانتیوز یا د نامه گردان یا د نامه ګرامري حالتونه چې نوم په جرمني ژبه کې په جملو کې په کومو حالتونو کې قرار لري یا کوم حالتونه غوره کولی شي. دا 4 حالتونه دي. اول حالت یې نومیناتیو حالت دی. نومیناتیو یا فاعلي حالت دی. فاعلي حالت په دې معنی چې په یوه جمله کې به فاعل یا د یوه کار ترسره کوونکی څرګندوي. صحیح؟ بل دویم حالت چې دی اکوزاتیو دی. دا په یوه جمله کې د یوه نامه مفعولي حالت څرګندوي. دریم حالت یې داتیو دی. داتیو حالت په یوه جمله کې مستقیم مفعولی او فاعلی حالت نه دی. دا بالواسطه مفعولی حالت یا بالواسطه مفعول دی. دا په پښتو کې زه نه پوهېږم چې ځانګړی تعریف ورته څه شی دی، خو ځینې حروف شته په پښتو کې چې هغه د داتیو څرګندویي کوي یا د بالواسطه مفعول څرګندویي کوي. د دې بل حالت څلورم حالت چې دی هغه ګینیټیو دی. ګینیټیو حالت ما په ننني درس کې نه دی راوړی د دې لپاره چې لوست هم ډېر اوږد نشي او هغه حالت په جرمني ورځنیو مکالمو او حالاتو کې ډېر زیات نه کاریږي. هغه به بیا په یوه جلا لوست کې ګینیټیو حالت او د نومونو پلورل یا جمع حالت دا به په یو بل جلا لوست کې ولرو. پیل کوو له لومړي حالت څخه، نومیناتیو حالت. نومیناتیو څه ته وایي؟ د نامه هغه حالت چې د یو چا یا د یو شي فعالیت څرګندوي. صحیح؟ د یو چا یعنی یو شخص یا د یو شي د یو جنس فعالیت څرګندوي. یا په بل عبارت دا حالت یو فاعل یا د یو کار ترسره کوونکی ښیي. صحیح؟ چې دا کار چا ترسره کړی، ترسره کوونکی څوک دی. صحیح؟ دا د کنټرول 2 پوښتنې لري په جرمني ژبه کې. یو ویر دی د اشخاصو لپاره بای پرزونن، چا یا څوک، چا دا کار ترسره کړ. په ځواب کې وایي احمد. احمد څه شو؟ فاعل شو. څوک راغی؟ صحیح؟ راغی محمود. محمود فاعل دی. صحیح؟ څوک یا چا، ویر. دا پوښتنه د کنټرول پوښتنه ده. که چېرته موږ په یوه جمله کې له ځانه پوښتنه وکړو او دغه د ویر او د وس د څه شي پوښتنې ځواب شي، دغه حالت فاعلي حالت دی. Wer und was. Wer kommt bei Personen und was kommt bei Sachen und Tieren. Tieren حیوانات او Sachen اشیا او شیانو لپاره. دا د نومیناتیو حالت تعریف شو. ورځو جملې ته چې ښه پکې واضح کو. پیل کوو له لومړۍ جملې. ما دلته لیکلي was is das. was is das معنا دا چې دغه د کنټرول پوښتنه ما دلته ورته لومړی لیکلې ده. was که موږ ووایو چې das ist ein Ball، هغه یو توپ دی. ein Ball یو توپ. صحیح؟ په دې جمله کې د ein Ball
څه شی صحیح دا نومینټیو حالت دی یا فاعلی حالت دی. عین جمله Das ist der Ball. Der Ball دا دغه هغه توپ دی یا مشخص توپ دی. der Ball څه شول دا نومینټیو حالت شو. ښه اوس پوښتنه دا ده چې ولې هم ein Ball او هم der Ball دواړه یو شی دي. موږ په جرمني ژبه کې دوه ډوله آرټیکل لرو د اسمونو لپاره. یو bestimmter آرټیکل دی چې مشخص یا څرګند آرټیکلونه دي چې هغه der، die او das دي. صحیح؟ بل ناڅرګند آرټیکلونه دي چې هغه ein او eine او ein دي. په څه معنا؟ که یو شی مشخص وي او د خبرو کوونکو ترمنځ یې پخوا په اړه معلومات موجود وي دا bestimmte آرټیکل اخلي یا څرګند آرټیکل اخلي، او که معلوم نه وي هغه ناڅرګند آرټیکل اخلي. مثلا په پښتو کې وایم یو سړی راغی. یو سړی معلوم نه دی چې څوک، خو یو سړی صحیح دا ناڅرګند حالت دی. عیني حالت په دویچ کې ein دی. Ein Mann ist gekommen. یو سړی راغلی دی. که ووایو چې هغه سړی راغی معنا دا چې د دې سړي په اړه پخوا معلومات موجود دي، معلوم دی د خبرې کوونکو ترمنځ چې کوم سړی احمد محمود مشخص دی. دا حالت په دویچ ژبه کې مشخص آرټیکل یا bestimmter آرټیکل اخلي چې der دی. ښه د نومینټیو حالت بل مثال دا خو د der مثال شو. د der آرټیکل چې واخستو das ist der Ball هغه دغه یو توپ دی. das ist ein Ball هغه یو توپ دی. د das آرټیکل چې واخلی یو اسم das ist ein Auto. das ist ein Auto هغه یو موټر دی. دا ein Auto چې راغلل دا نومینټیو حالت دی. څه شی راغلل؟ ein Auto موټر راغی. دا نومینټیو حالت شو. د موټر آرټیکل څه شی دی؟ das Auto. ښه په bestimmte آرټیکل کې یا په تعریف شوي یا څرګند هغه کې حالت کې هم das Auto اخلي. das ist das Auto دا هغه موټر دی. das Auto دا نومینټیو یا فاعلی حالت شو. دا په درېیم وروستي مثال کې ما د دی آرټیکل هم راخیستی او دا مې د ویر سره هم هغه کړی دی، یو ځای کړی دی. دویمه پوښتنه چې ده ویر د کنټرول پوښتنه په نومینټیو حالت کې چا یا څوک صحیح دواړه معناوې ورکوي په دویچ کې. چا یا څوک. مثلا das ist eine Frau دا یوه میرمن ده یا هغه یوه میرمن ده. صحیح eine Frau unbestimmter آرټیکل دی، معلومه نه ده چې کومې میرمنې په اړه تاسو خبرې کوئ. دا eine Frau چې راځي دلته دا د نومینټیو حالت دی. صحیح او که وایو das ist die Frau دا هغه میرمن ده، هغه میرمن چې موږ په اړه خبرې کړې یا موږ سره پیژنو دا په نومینټیو حالت کې د die Frau د bestimmte آرټیکل حالت دی. بله پوښتنه ده wer hat das gemacht. صحیح wer hat das gemacht چا هغه وکړه. موږ کولی شو چې وایو احمد hat das gemacht. احمد hat das gemacht. احمد هغه ترسره کړه. څه شو؟ احمد فاعل شو او مخن خو فعل دی. چا ترسره کړه؟ دلته د ویر پوښتنې جواب وو. wer hat das gemacht؟ احمد hat das gemacht. ښه ورځو مخته نور مثالونه به هم وي. د دې لپاره یو وضاحت چې اساني رامنځته شي په نومینټیو حالت کې کله چې په یوه جمله کې لاندې درې افعال راشي ترې وروسته په اتومات شکل د نامه
حالت نومیناتیو دی. هغه افعال کوم دي؟ 3 فعلونه دي. دا یو ځانګړنه ده. bleiben پاتې کېدل، werden کېدل یا منځته راتلل یا ترسره کېدل، sein کلمه په دویچ کې چې ده د موجودیت یا بودن معنا ورکوي. دی یا وی یا دی په پښتو کې. دلته ما لیکلي دي sein werden bleiben. دغه افعال چې کله په جمله کې راشي ترې وروسته حالت فاعلي دی یا نومیناتیو حالت دی. لکه ما یو کوچنی مثال دلته لیکلی دی ich bin Omar. د بین مې ځکه راوړی چې د زین حالت د اش لپاره بین دی کنه. زه یم عمر. بین څه شی شو؟ د زین ورب دی. تر زین نه وروسته څه شی راغلی؟ عمر. عمر څه دی؟ فاعلي حالت دی. ور بین اش څوک یم زه؟ عمر. عمر یې نومیناتیو حالت دی. بیا موږ په جرمني ژبه کې باقاعده او بې قاعده افعال یا فعلونه لرو چې هغه په خاص شکل دویم حالت ته اوړي، ځینې او ځینې په یو فرمول په اساس اوړي او ځینې بې فرموله یا بې قاعده اوړي. دا په انګلیسي ژبه کې هم شته. په هغې باندې اوس ډېر بحث نه کوو ځکه بیا دغه درس د نومیناتیو او اکوزاتیو او داتیو یا ګنیټیو د حالتونو نه ځي. خو ګرچې اړتیا شته ولې د اوس لپاره هم دومره بس دی. دا و د نومیناتیو حالت. هیله ده چې لږ څه درته اسانه شوی. تاسو خپله په جملو کې وګورئ، ولولئ. کله چې یوه جمله لولئ یو اسم په د ترسره کوونکي حالت څرګند کړي، دا نومیناتیو حالت دی. یا څه شی یا چا دا کړي دي، دا هم د نامه نومیناتیو حالت دی. راځو گردان د آرتیکل ته. دلته ما 3 نور مثالونه لیکلي. was ist das؟ هغه څه شی دی؟ das ist der Baum. هغه یوه ونه ده. der Baum ونه مشخص کېدل دي، یو شی څرګندوي. wer kommt heute؟ څوک راځي نن؟ der Arzt kommt heute. der Arzt kommt heute. ډاکټر نن راځي. wer hat das gemacht؟ چا هغه وکړ؟ دا کار چا ترسره کړ؟ Die Lehrerin hat das gemacht. Die Lehrerin چې شو دا نومیناتیو حالت شو. موږ ویل چې موږ په دویچ کې 2 ډول آرټیکل لرو. یو بسټیمتر آرټیکل دی، یو اون بسټیمتر آرټیکل دی. څرګند او ناڅرګند آرټیکلونه. ډېر په څرګند حالت کې دی، په ناڅرګند حالت کې عین دی. دی څرګند آرټیکل د څرګندو نومونو لپاره، مشخصو نومونو لپاره، او عینه د نامشخصو لپاره، او داس د مخنثو اشیاو جنسونو لپاره، او عین یې په اون بسټیمتر حالت کې عین دی. در، دی، داس، عین، عینه، عین. دا د نومیناتیو حالت آرټیکلی دی. دا جدول وروسته پراخیږي. دا په اکوزاتیو کې جلا دی، په داتیو کې جلا دی، په ګنیټیو کې جلا دی. خو په نومیناتیو کې هم دومره بس دی د اوس لپاره.